ولسمشر غني د لوی اختر لمونځ چیرته او چا سره ادا کړ؟ ولسمشر غني د سولې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه ولس ته څه ویلې؟ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، لوی اختر مو مبارک شه. جمهور رئیس غني د نیکمرغه لوی اختر لمونځ په ار کې ادا کړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د تشریفاتو قطعي له معاینې وروسته نن سهار د نیکمرغه لوی اختر لمونځ په ار کې ادا کړ. د اختر د لمانځه په مراسمو کې پر جمهور رئیس سربیره د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح، دویم مرستیال استاد سرور دانش، مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي، د صالحي عالی شورا غړي عبدالله او داسې نورو مشرانو ګډون کړی و. وروسته جمهور رئیس غني د رسنیو په حضور کې د افغانستان عظیم ملت ته د لوی اختر مبارکي پر مهال د ملکی او نظامی په ځانګړي ډول په لوګر او کندهار ولایتونو کې د پرونیو تروریستي پیښو د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت او غمشریکۍ مراتب څرګند کړل. جمهور رئیس زیاته کړه وطن ته ژمنتیا او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اتلولۍ او قرباني د جمهوري نظام د بقا لامل شوي دي. جمهور رئیس غني په هیواد کې د تلپاتې سولې د برقرارۍ په خاطر د افغانستان حکومت هڅې یادې کړې او بیا ویل د افغانستان حکومت 2 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره له قید و شرط پرته د مذاکراتو د پیل اعلان وکړ. دا زموږ د خلکو غوښتنه وه چې زموږ له دغه اقدام څخه د سیمو د هیوادونو په نړیواله سطحه ملاتړ وشو. هغه زیاته کړه موږ د افغانستان د 40 کلنې جګړې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 2 کاله وړاندې سراسري اوربند اعلان کړ او د اوربند تهدام مو کېښود چې خوشبختانه زموږ دغه نوښت طالبانو هم ومانه او نن د دریم سراسري اوربند شاهدان یو. جمهور رئیس غني ویل سره له دې چې امریکا سره د طالبانو په توافق کې د افغانستان حکومت له طالبانو او دوست هیواد د امریکا متحده ایالاتو سره هیڅ کوم تعهد نه درلود، خو موږ بیا هم د دې لپاره چې د سولې مذاکرات ژر پیل شي د طالبانو د غوښتل شوي لیست په اساس د دغې ډلې 4600 زندانیان آزاد کړل. جمهور رئیس د دې بیانولو سره چې د افغانستان دولت د سولې په خاطر د هر وړوکي مثبت اقدام په مقابل کې څو قدمه مخکې دی ویل دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده. د دې په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له راکول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوم. جمهور رئیس غني وویل د طالبانو له لوري په وړاندې شوي لیست کې د 400 داسې زندانیان شامل دي چې د هیواد د اساسي قانون او د جزا قانون په اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس له زندان څخه د هغوی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. جمهور رئیس زیاته کړه دا کار په دې خاطر ترسره کوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.